تازه او د پرمختګ خبر. تیره میاشت د اوسپنې پټلۍ له لارې 473 ټنه انتقالات شوي. سلام، وخت مو بخیر. پوره جزئیات په پښتو پلس کې راسره وګورئ. پښتو پلس تل ستاسو په چوپړ کې. د اوسپنې پټلۍ ملي اداره وایي چې تیره میاشت د هیواد د اوسپنې پټلۍ له لارې 473,944 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د اوسپنې پټلۍ اداره د معلوماتو له مخې د حیرتان اوسپنې پټلۍ له لارې 350,409 ټنه، د اقینې اوسپنې پټلۍ له لارې 11,915 ټنه او د تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ له لارې 115,310 ټنه واردات چې ټول ټال 466,200 ټنه نفتي او نور توکي دي هیواد ته وارد شوي. او همدارنګه په یاده موده کې 4,404 ټنه تجارتي مالونه چې زیاته برخه یې وچه میوه ده او تالک پوډر دي صادر شوي دي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې هڅې کوي د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط چمتو او سوداګرو ته اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې د معلوماتو له مخې د دې ادارې په انتقالاتو کې د تیر کال په نسبت سږکال 22% زیاتوالی راغلی دی. همدارنګه دغه ادارې توانیدلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه د پاسه 1,421 میلیونه افغانۍ راټول او د اسلامي امارت خزانې ته یې وسپاري. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوی ویډیو. که د ویډیو په اړه څه نظر لرئ کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بلې ویډیو ښه وخت.